نو الله تبارک وتعالی به آدم علیه السلام ته وفرمایي ای آدمه راشه زما د عرش ته لاندې ودرېږه او خپل اولاد ته دې ګوره. ستا د اولاد اعمال نن تللی کېږي، زما د عرش ته لاندې ودرېږه او ګوره ورته. حدیث مبارک کې راځي آدم علیه السلام له به الله ډېر یو لوړ قد ورکړی، لوړ قد. د خپل اولاد به ورته ټول ښکاري داسې، او په بدن باندې به شنه جوړه وي د آدم علیه السلام. آدم علیه السلام ولاړ دی، خپل اولاد ته ګوري، اعمال یې تللی کېږي. څه به ګوري چې په دې کې فرشتو یو تن روان کړی دی چې د نبي علیه السلام امتي به وي، او په دیکو به وي او جهنم ته به یې بیایي. فرشتو به دیکو جهنم ته روان کړی دی چې د آدم علیه السلام نظر پرې وځي چې د آخر زمانې د پیغمبر امتي فرشتو په دیکه باندې جهنم ته اغستی دی. آدم علیه السلام به آواز وکړي یا احمدو. احمد د نبی علیه السلام خپل نوم دی. یا احمدو، اے احمده. حدیث مبارک راځي میدان محشر کې به یو سناټه وشي، خاموشي به شي بالکل، چې د آدم علیه السلام آواز وشو. چا ته وشو؟ آخري پیغمبر ته وشو. نبی علیه السلام به آواز وکړي لبیک یا ابا البشر، د بندګانو پلار حاضر یم، حکم کوه څه دي؟ آدم علیه السلام به ورته ووایي اے احمده ستا امتي فرشتو په دیکه کاغذ ته جهنم ته بیایي، کو څه ورله کولی شي وکړه ورله. نبی علیه السلام په منډه ځان به ورسوي د فرشتو خواله، چې ورسوي فرشتو ته به وایي دا خو زما امتي دی، دا ما سره پرېږدئ، دا تاسو چېرته بیایئ؟ دا تاسو جهنم ته بیایئ، دا خو زما امتي دی. حدیث مبارک کې راځي فرشتې به ورته وایي موږ ته حکم کړی شوی د الله د طرف نه، موږ د الله د حکم تابعدار یو، موږ په خپله څه نشو کولی، موږ د الله ولې چې دی جهنم ته وغورځوئ، موږ ځکه جهنم ته روان کړی دی. فرشتې به یې نه پرېږدي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام به د عرش طرف ته مخکې او داسې به ودرېږي او د خپله ږیره به په موټي کې داسې ونیسي. دا د عربو عادت دی چې کله خفه شي او پریشانه شي که نه، د خپله ږیره په لاس کې داسې ونیسي. نبی علیه السلام به ږیره مبارکه داسې په لاس کې ونیسي او د الله د عرش ته به ګوري. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي محبوبه ولې خپئ؟ بس تمام محشر والا ګوري، تمام خلک ګوري، مخکني امتونه، وسني امتونه، یهود، نصارا، عیسایان، هندوان، مجوسیان، دا څومره کافر چې دي دا ټول به ګوري. الله تبارک وتعالی فرمایي محبوبه ولې؟ نبی علیه السلام به ورته وفرمایي الله تا را سره واده کړې وه الله تحزني فی امتي، زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کومه. الله دا واده خو ما سره تا کړې ده، الله د دې نه بله رسوایي څنګه کیدی شي؟ زه فرشتو ته هم زما امتي دی مه بیایه او هغوی جهنم ته ورځئ. الله د دې نه بله غټه رسوایي کم کیدی شي؟ الله فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو دا واپس کړئ، دا کس دا زما د محبوب امتي دی، واپس یې کړئ. فرشتې به یې واپس کړي، را به یې ولي. الله تبارک وتعالی وفرمایي بیا ورله عمل وتلی، اعمال ولا بیا وتلی. چې اعمال یې تللی کېږي بیا دغه نیکۍ سپکې مونږ خو داسې حل دی که نه، بیا نیکۍ سپکې ګناهونه درانو، بیا نیکۍ سپکې شو ګناهونه درانه شو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام انمیلې متعلق د ګوتې مطابق داسې یو کاغذ به راوالي او د دې امتي د نیکو تلې ته به یې داسې غلې ورته وکړي، چې ورته وکړي که نه د نیکو چابړې به دروند شي، د ګناهونو چابړې به سپک شي. आवाज به وشي پلانکې د پلانکې زوی نن کامیاب شو، په داسې ناکامیابۍ سره چې نن نه بعد به ناکامه دی کامیاب شو نن، چې دا आवाज وشي. الله تبارک وتعالی به حکم وکړي فرشتو ته انطلقوا دی بوځئ. الله چېرته یې بوځو؟ جنت ته یې بوځئ که نه؟ تاسو نه د نیکو چاپړې دروند شو، د ګناهونو چاپړې سپک شو، جنت ته یې بوځئ که نه؟ فرشتې به دی روان کړي د جنت ته به یې بیایي، چې جنت ته به بیایي دی فرشتو ته درخواست وکړي مالک پرېږدئ نه، مالک پرېږدئ زه د دې بنده نه تپوس وکړم دا څوک دی؟ دا څوک دی چې زما دپاره دومره غمجن دی؟ دا څوک دی؟ مالک پرېږدئ نه زه دې تپوس وکړم. فرشتې به یې وکړي تپوس، دی چې رامخامخ شي نبي علیه السلام ته داسې به ورته وګوري، نو داسې به ورته وایي ما احسن وجهک، ما احسن خلقک، و څومره ښایسته مخ دې دی، و الله څومره ښکلی پیدا کړی، من انت ته څوک یې دا خو راته ووایه که نه؟
څومره الله ښکلی پیدا کړی، څومره الله ښایسته مخ در کړی. من انت ته یې څوک چې زما دپاره دومره غمجن یې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي انا نبیک، زه خو ستا نبي یم، تا لا زه نه یم پېژندلی، زه خو ستا پیغمبر یم، زه خو ستا نبي یم، ته ما نه پېژنې. الله مونږ امتیانو ته نه وایو د دغې پیغمبر دا سنت په مخ باندې پرېږدئ. نن امتي چاړه راوالي په مخ باندې راوکاږي، د نبي علیه الصلاة والسلام دا سنت ګنده نالۍ ته ورته وکړي. هغه نالۍ کې دا سنت پراته چې په کومه نالۍ کې واړه بولم بهیږي. دومره فکر نه درځي، دومره فکر نه درځي. دا چاړه چې رالی لږ دا سوچ خو وکړه که نه دا د چا په سنتو زه ږدم، دا د هغې نبي د هغې پیغمبر په سنتو ږدم چې په میدان محشر کې به سر وهلی بر وهلی زما دپاره منډې وي. د هغې نبي په سنتو دا چاړه ږدم. د دنیا ژوند ډېره لنډ دی، ډېره لنډ دی. سبا چې د مرګ څه پته لګي؟ هېڅ پته نه لګي، هېڅ پته نه لګي. تا نن تازه جامه تو کړه، شپې له در باندې مرګ راغی، مرګ راغی. څنګه به د نبي علیه الصلاة والسلام سره مخامخ کېږي؟ دا مخ به دې پټای نه، څنګه به د نبي علیه السلام سره دا سترګې مخامخ کوي؟ چې کوم سړی مړ شي او دا غسل ورته ورکړی شي او دا اوږده اوږده ږیرې په دې سینه پرته وي او دا اوبه پکې ځلیږي او په دې حالت کې نبي علیه السلام لاړ شي، خوند کوي که نه کوي؟ ډېر خوند کوي، ډېر خوند کوي. نو موږ ورته وایو ږیره مه خرایه، نو په هغه دا خبر ښه نه لګي. نو زه هم قسم په الله که د خپل زړه د بړاسه درته وایم، خو د دې وجې نه درته وایم چې ستا دپاره یو پیغمبر ګوره ډېر دردمند دی، دا د هغه سنت دی. نو دی به ورته وایي تا چې د ګوتې په مقدار دې چابړي ته ورته وکړه دا څه و چې زما د نیکو چابړی دروند کو. نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي هي صلاتک التي تصلي علیه، هي صلاتک التي تكون تصلي علی. دا خو هغه درود و چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل، دا خو هغه درود و چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل. نن ستا د نیکو چابړی دروند کو، د ګناهونو چابړی دې څه شو؟ سپک شو. ای وروڼو په نبي علیه الصلاة والسلام درود ډېر وایه، ښه په نبي علیه الصلاة والسلام درودو ډېر وایه، ډېر وایه، ډېر وایه. دا خو زموږ دقه یوه اسره ده. تللی شو په دې خپلو اعمالو جنت ته؟ چېرته نه شو تللی، چرته نشو تللی په دې اعمالو جنت ته. زمونږ سره صرف او صرف یوه اسره ده، یقین په الله وکړه که د دغې اسرې نه ما سوا مونږ سره هېڅ شی هغه د نبي علیه الصلاة والسلام لمن ده. دغه یوه اسره لرو، دغه یوه اسره لرو په میدان محشر کې. ډاډه یم صرف په دې لفظ ډاډه یم چې زه یو نبي لرم، زه د پیغمبرانو بادشاه لرم، زه د پیغمبرانو سردار لرم، چېرته به ما جهنم ته پرېنږدي. دغه یوه اسره ده راسره. دغه اسره مه ضایع کوئ، دغه اسره مه ضایع کوئ د ځان نه، دغه پیغمبر مه خفه کوئ. نو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې څه وایئ؟ درود ډېر زیات وایئ، ډېر زیات پې درود وایئ او د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو څه وکئ؟ تابعداري وکئ. الله تبارک وتعالی دې مونږ ټول د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې مونږ نبي علیه الصلاة والسلام سره داسې میلاو کړي په میدان محشر په حوض کوثر چې مونږ هغه ته خاندو، هغه مونږ ته خاندي، چې خوشحاله یې راغله.